دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن یونۍ یکشنبه د 1445 هجري کال د شوال المکرم میاشتې 19مه نیټه چې د 1403 لمریز کال د غوی یا سور د 9مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټیکي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر سفر و هرات ولایت ته. په دې سفر کې به ځینې پروژې پرانیستل سي. د هرات ولایت په مقام کې د کتابونو او خطاطانو د اثارو نندارتون جوړېدل. او په هرات ولایت کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر د پراختیایي پروژو د پرانیستلو په موخه د یو پلاوي سره هرات ته سفر کړی دی. د ریاست الوزرا مرستیال هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د افغانستان تر ټولو ستر درمل جوړونې شرکت او همدارنګه په دغه ولایت کې د یو شمېر نورو لوی زیربنایي پروژو د پرانیستلو لپاره سفر کړی دی. په هرات کې د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د درمل جوړولو فابریکه پرانیسته شوه. په هرات کې د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د درمل جوړولو فابریکه پرانیستل شوه. د افغانستان د درملو فابریکه د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د اقتصاد وزارت مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر د هرات والی شیخ مولانا نور احمد اسلامجار او د دغه ولایت د یو شمېر سوداګرو په حضور کې پرانیستل شوه. د دغه فابریکې مسؤلین وایي دوی د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونې سره په افغانستان کې د مخدره موادو د تدارک او تولید په برخه کې کار کوي. د دغه درمل جوړولې فابریکې د مسؤلینو په وینا د دغې فابریکې په پرانیستلو سره 350 کسانو ته په مستقیم او شاوخوا 2000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. په دې فابریکې کې د تولید شوي درمل، ګولۍ، شربت، پوډر او کپسول شامل دي. د کتابونو، خطاطانو او خوشنویسانو د اثارو نندارتون چې د هرات ولایت په مقام کې په لاره اچول شوی و د لیدونکو له تود هرکلي سره مخ شو. د دغه پروګرام جوړونکي وایي دا لومړی ځل و چې په دغه ځای کې نندارتون په لاره اچولی او د هیوادوالو له پراخ ګډون سره مخ شو. نور حال په ریپورټ کې. په هرات ولایت کې د کتابونو او د خطاطانو د اثارو 2 ورځنی نندارتون چې د لومړي ځل لپاره د ولایت په نوښت د ولایت په مقام کې پرانیسته شوی و پای ته ورسید. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال په وینا په دغه نندارتون کې په سلګونو تنه لیدونکي شتون درلود چې د هرات لیکوالانو او هنرمندانو بېلابېل کتابونه او اثار د خلکو په وړاندې نندارتون ته ایښودل شوي وه. د جمعې په ورځ د هرات ولایت د مقام په سالون کې د ناشرانو، د خطاطانو، خوشنویسانو لپاره نندارتون پرانیستل شوی و. د دې څخه د هرات ښاریانو ډېر تود هرکلی کړی او په سلګونو خلک راغلي دي، دلته کتابونه پیرلی دي او همدا ډول د نمایشگاه څخه یې لیدل. نمایشگاهی که اینجا برگزار شد به اصطلاح 147 آب تابلو از انجمن خطاطان هرات و 50 هنرها و لسه بزاد بود که به انواع خطوط مختلف اسلامی، نستعلیق شکست، نستعلیق سولوس، نقش، کوفی، تقریبا به 26-27 نوع خط اینا مزین شده بود و این نمایشگاه به سالن کنفرانس‌های ولایت برای اولین بار به اصطلاح به این نمایشگاه داده شد که مورد استقبال مردم زیاد قرار گرفت و بازتاب خوبش و هنرمندان انگیزه خوردن که در رشد هنر و خوشنویسی و خطاطی بیشتر کار کنند. 2 روزی که ما در سالن ولایت قرار داشتیم در خدمت بازدید کننده هایی بودیم که به خاطر ناشرای داخلی و دیدن خطها و آثار هنری ایراد در اینجا تشریف آورده بودند. یو شمېر خلک چې اثار یې دلته نندارې ته ایښودل شوي دي د هرات د سیمهیزې ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون د لومړي ځل لپاره د هرات ولایت په مقام کې د 2 ورځو لپاره جوړ شوی و.
په هرات ولایت کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سو. دغه پروګرام له 4 ورځو را په دې خوا د هیواد په کچه په تیره بیا د جنوب لویدیځ حوزې او د هرات ولایت په ښار او ټولو ولسوالیو کې دوام لري او د 1,58,000 ماشومانو چې عمر یې د 15 کلونو څخه کم وي تر پوښښ لاندې نیسي. نور حال په ریپورټ کې. په هرات ولایت کې د پولیو د واکسین پروګرام پرانیستل سو. دا پروګرام په ملي کچه د 4 ورځو لپاره د 15 کلونو څخه کم عمر 1,58,000 ماشومان به په ځانګړې توګه په سویل لویدیځ سیمه کې چې د هرات ښار او ټولې ولسوالۍ پکې شامل دي واکسین سي. سرتاسری حمایه پولیو که قرار است از یوم دوشنبه فردا شروع بشه و این کمپاین برای مدت 4 روز در ولایت هرات جریان خواهد داشت. همونطوری که اشاره کردم کمپاین سرتاسری هست، در تمام سطح افغانستان تطبیق می‌گردد به استثنای حوزه ما که از حوزه ما ولایت غور شامل برنامه نیست، سایر سه ولایت دیگه شامل برنامه است. به نسبتی که باران‌های شدیدی در ولایت غور جریان داشته امکان تطبیق کمپاین در ولایت غور در شرایط فعلی برای مدت 1 هفته مقدور نیست. در این دوره کمپاین 7,58,000 طفل زیر 5 سال مورد هدف ماست که در ولایت هرات به شمول همه ولسوالی ولایت هرات واکسین پولیو دریافت نماید. در این دوره خو روغتیایي مسؤلین له کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د پولیو ګرځنده ټیم سره د پولیو واکسین د ښه تطبیقولو په بار کې همکاري وکړي. تماما والدین محترم خواهشمندم که در قدم اول در روزهای کمپاین تماما اطفال زیر 5 سال خود به دروازه خانه حاضر کنند که همکارای ما بر از اونها واکسین پولیو تطبیق کنند و همچنان در پهلوی از او واکسین‌های روتین یا روزانه خود که هر طفل باید 5 دور واکسین خود در مراکز فیکس واکسین که هم روزهای مراکز باز است اونجا مراجعه بکنند و واکسین بر طفلای خود تطبیق کنند. په ورته مهال کې د هرات د سیمه‌ییز ادارې چارواکي هم په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د ګرځند ټیم لپاره د دې ولایت په ښار او ولسوالیو کې د ښه امنیت د تامین خبر ورکوي. او دوی خپل کار په ډاډه زړه باندې وکړي. د امنیت د ناحیې څومره ستونزه نه لرو انشاءالله. د یادولو وړ ده چې دا په روان کال کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره په هیواد کې د پولیو واکسین د تطبیقولو 2م ځل دی. د پیر هرات د 1,140 تلین په مناسبت د هرات د سوداګرۍ او پانګونې په خونه کې د کتابونو 2 ورځنی نندارتون پیل سو. دغه نندارتون چې پکې سلګونه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل سوي دي د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکاري د یوې خپرندوی ټولنې لخوا په لاره اچول سوی دی. نور حال په ریپورټ کې. د سوداګرۍ او پانګونې په خونه کې د کتابونو 2 ورځنی نندارتون جوړ سو. د تنظیم کوونکو په وینا دا نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د هرات د پیر 1,140 تلین دی او له ښاریانو یې غوښتي دي چې له دغه نندارتون څخه لیدنه وکړي. شما به مناسبت 1049مین سالگرد تولد حضرت خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه در مقر اتاقهای تجارت برگزار شده و بیش از 1000 عنوان کتاب ما در این نمایشگاه آوردیم و به مدت 3 روز ان شاء الله تعالی دوام داره. کتابخانه بسیار زیاده، آنقدر زیاده که اهمیت یک زندگی بیان میکنه. چنانچه که باید هر کتاب روزانه یا حتی هفتهوار و یا حتی ماهانه باید یک کتاب مطالعه شه تا امو سطح آگاهی و دانش یک فرد بالا ببره. د بل لوري د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین د مطالعې د فرهنګ بنسټیز کول د هر چا دنده ګڼي او له ځوانانو یې غوښتي دي چې مطالعه د خپل ورځني کارونو یوه برخه وګڼي. در قسمت فرهنگ کتابخوانی و باید همگی مسئولیت ایمانی و دینی خود اجرا بکنیم و برای پیشبرد به خاطر ایحای فرهنگ اصیل ما باید فرهنگ کتابخوانی همگی باید در اون کوشش کنیم که ترویج پیدا بکنه. به اتاق تجارت سرمایه گذاری هم خرسند هستید که همیت موقعی مناسب پیدا شده که دوستا آمدن اینجا نمایشگاه برگزار کردن. په همدې حال کې په هرات ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د کتابونو 2 لوی نندارتونونه په لاره اچول سوي دي. په هرات ولایت کې بهرنیو او کورنیو اتباعو ته 1615 توکه د کار جوازونه ورکول سوي دي. د بشري سرچینې عمومي مدیریت او د کار د اړیکو د تنظیم لخوا
د ورکول سوي اعمارو له لوري د ریاست توانېدلی دی د تیرو 15 کلونو په توپیر په 1402 مالي کال کې و بهرنۍ او کورنۍ اتباعو ته په ډیره کار جوازونه ویشلي دي. د هرات ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست حافظ میرزا محمد ابو منصور وایي د اداره د هرات مصرفیت عواید د ټاکل سوي پلان په نسبت و امارتي ادارو و کارمندانو او بهرني او کورنۍ مؤسساتو ته د کار د جوازونو په ویشلو کې زیاتوالی راغلی. هغه همدارا زیاتوي د دې ادارې په تیر کال کې 1615 ټوکه جوازونه و کورنۍ او 53 ټوکه د کار جوازونه و بهرنۍ ته ویشلي دي او د دې جوازونو راسته راغلي عواید 2,04,15,255 افغانیو ته رسیږي. د بشري سرچینو د عمومي مدیریت او د کار د اړیکو د تنظیم مدیر زبیر رؤف په وینا په روان کال کې د کار د جوازونو ټوکونه 8,000 ته به ورسیږي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ په نایب رفیع کلي کې 40 کورونه جوړ سوي او ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. د دو کورونو د جوړولو لګښت شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ راغلی چې یاد لګښت د صرافانو د شورا لخوا ورکول سوی دی. نور حال په ریپورټ کې. د مسکوني کورونو د جوړولو او سپارلو په دوام کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ و کلیو ته دا ځل 40 کورونه په پاخه او اساسي ډول و نایب رفیع کلي ته جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي. د دې کورونو د جوړولو لګښت چې 20 میلیونه افغانۍ ویل کیږي د افغانستان د صرافانو د شورا لخوا ورکول سوی دی. موږ او تاسو څو میاشتې مخکې چې دلته راغلي وو همداسې حالات هم دلته لیده چې دلته ټول کورونه په کنډوالي بدل شوي وو، شهیدان یې ورکړي وو، زخمیان یې ورکړي وو. اوس الحمدلله د دې منطقې نه یو ښار جوړ شوی دی. دا د مونږ او تاسو اخلاص او د صداقت برکت دی او که مونږ تاسو هر چیرته او هر څومره په هر ځای کې یو بل الله سره ورکو نو انشاءالله زه مطمئن یم په دې باندې چې هر چه ضرورت به انشاءالله پوره شي. تمویل کننده از این صرافان عزیز ما در مرکز و ولایت هرات بودند که انشالله این خانه ها هر واحد از این دارای یک دهلیز، 2 تا اتاق خواب و آشپزخانه و حمام و مأکولات خاص است که به شکل پخته و اساسی و استاندارد در مقابل زلزله ساخته شده و با کلکینای PVC که انشالله این عزیزان ما در فصل سرما و گرما در امان باشه. د بل لوري د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د هیواد د تجارانو او خیریه کسانو څخه و زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو او د هغوی سره د نورو مرستو قدردانی کوي. امارات اسلامی بسیار رسیدگی بسیار کرد برای ما، تا به روز امروز برای ما رسیدگی کرده است. انشاءالله از روزی که اول که زلزله رسید 1 ساعت نرسید با امارات اسلامی به همراه تیارها به همراه کاردارای خود برسید ما را کلا از زیر خاکا بیرون ساخت. افتخار ما به ملت ما، به مردم دین دوست ما این هست که مردم افغانهای ما برای ما خانه جور کرده است. به این قریه نایب رفیع 200 خانه جور شده و این 200 خانه را امین ملت رنج دیده و غم دیده افغانستان برای ما خانه جور کرده است. یک نوع افتخار برای ما و شما هست. د هرات امنیتي ځواکونو له لوري 6 تنه د غلا په تور نیول سوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د 8مې حوزې امریت پرسونل په یو کشفي عملیات کې 6 تنه د دغې حوزې په مربوطاتو کې بالفعله د غلا په تور نیولي دي. د دغه کسانو څخه غلا سوي د خیاطۍ ماشینان او نور توکي لاسته راغلي او اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د سبا ورځې د هوا حالات. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه شل تیتای 15، غوریان لمر 11 درجه 21 تیتای 1، کراخ لمر 11 درجه 14 تیتای 3 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 19 تیتای 5. په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر سفر و هرات ولایت ته په دې سفر کې به ځینې پروژې پرانیستل سي. د هرات ولایت په مقام کې د کتابونو او خطاطانو د اثارو نندارتون جوړېدل.
او په هرات ولایت کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېدل. درنو قدرمنو لیدونکو دا وه د نن شپې خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښه وخت. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو